السلام علیکم. کله چې ربیع الاول شروع شي نو ډیر خلک به بدی فکر کوي چې منګه عید میلاد النبی ولمانځو او کنه، ځکه ډیر خلک وایي چې منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به حد مینه او محبت لرو، نو د هغې وجې نه منګه غواړو چې په دې ورځ باندې عید میلاد النبی ولمانځو او یو پروګرام ونیسو، په هغې کې نعتونه ووایو او نور شیونه چې دی هغه تقسیم کړو. نو دا خبره چې ده اول سره کې ډیره ښه ښکاري، ځکه هر انسان غواړي چې د خپل نبي سره د مینې او محبت اظهار وکړي، او دا زموږ د ایمان برخه هم ده. خو کله چې د عمل د پوښتنې لاندې راځي، کله چې موږ وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ټولو نه ډیره زیاته مینه چا کوله؟ د هغه بیبیانو. خو موږ په تاریخ کې داسې مثال نه لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو دغه ورځ لمانځلي او جشن یې نیولی. بیا د هغې نه وروسته د ټولو نه ډیره مینه او محبت چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنه، دغه رنګې عثمان بن عفان او علي رضی الله عنه، الله دې ټول نه راضي شي. دوی ډیره مینه لرله، دوی چې خپل ځانونه پې قربانول، یو غیرت موجود و دوی په زړونو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. خو بیا هم په دې خپل دور خلافت کې دغه یو صحابي هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورځ نه ده لمانځلې، او زموږ دپاره په تاریخ کې هیڅ مثال موجود نه دی. او باقي نور صحابه کرام او کوم خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې وو، تابعین، اتباع التابعین، هیڅ چا هم چې دی دا ورځ نه ده لمانځلې. نو بیا ولې منګه خپله مینه هغه مقدمه وګڼو په دغه خلکو باندې، او موږ وایو چې نه موږ ډیره مینه لرو؟ داسې نه ده. زما ډېرو محترمو ورونو، کله چې موږ یو کار کوو نو په کار دا ده چې مخکې د دې نه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورو چې هغه په خپل ژوند کې دا کار کړی که نه دی کړی، صحابه کرامو کړی که نه دی کړی، تابعینو کړی که نه دی کړی، په خیر القرون کې د دې عمل کوم مثال موجود و که نه و؟ بالکل نه. نو د یو عاقل انسان دپاره دا کافي ده چې هغه فیصله وکړي چې زه ولمانځمه که ویې نه لمانځمه.